د طالبانو امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده نوی پیغام. د طالبانو مشر امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده یو څه موده مخکې بیان هم کړی و. هغه ویلي چې هغه نجلۍ چې بې وسله وه او له هغه څخه ویډیو شوې ده باید عاملین یې ونیول شي او زموږ سوالونو ته باید په سمه توګه ځوابونه راکړي. د طالبانو امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده یو څه موده مخکې بیان کړی و. هغه په خپل بیان کې عکس اخیستل او ویډیو کول منع او حرام بللي ول. د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخوندزاده په خپل بیان کې ویلي ول که مجاهد وي او نارینه وي چې ځان څخه ویډیو کوي او بیا یې په سوشل میډیا خپروي دا حرام دی، او که ځان څخه عکس هم اخلي او له ځان سره یې ساتي هیڅ یې خپروي هم نه بیا هم حرام دی. هغه ویډیو کول او عکس اخیستل حرام بللی دي. اوس د یوې نجلۍ څخه ویډیو شوې ده ان د هغه پړونه باید څوک ویني، له ده څخه یې ویډیو کړې ده او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده. داسې ښکاري چې له قانون څخه یې سرغړونه هم کړې وي. په وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوې افغان نجلۍ کیسه هم د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد لخوا هم هغه کسانو ته ګواښ شوی دی. د طالبانو اسلامي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپل پیغام کې ویلي دي دا زمونږ یوه خور ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې.